بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمند علماء کرام و مشایخ عظام و مجاهدین او ټول متدین و مخلص و مسلمانانو ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو ټولو ته د اختر مبارکی وایم. رب جل جلاله مو عبادتونه قبول که. الله پاک مو روزه، تراویح، ختمونه د قرآن پاک او صدقات الفطر، سرسایه او نور ټول عبادتونه چې په دې میاشت کې مو سرته رسولي دي، رب جل جلاله دې په ښه قبول درڅه قبول کړي. مسلمانانو ورونو، د روژې نه وروسته الله پاک جل جلاله دا نن ورځ د مسلمانانو دپاره یو عظیمه ورځ ګرځولې ده، چې دا د کوچني نیکمرغه اختر ورځ ده. الله جل جلاله به په دې ورځ کې مسلمانانو ته د هغه عبادتونو چې په روژه کې یې سرته رسولي دي، نن به الله پاک دوی ته د هغې جایزه ورکوي. الله جل جلاله دغه ورځ هم د یو خاص عبادت دپاره مختصه کړې ده، چې په دې ورځ کې به خلک د اختر د لمانځه سره سره صدقة الفطر، سرسایه ادا کوي. د الله پاک جل جلاله عبادت دوه شاخه لري. یو د الله جل جلاله عبادت دی، او بل د الله پاک پر مخلوق باندې رحم او شفقت دی. په دې ورځ کې الله پاک دواړه عبادتونه سره یو ځای کړي دي. چې لمونځ کوي، دا د الله پاک جل جلاله عبادت دی، دا د الله پاک تعظیم دی، دا د الله جل جلاله د شکر ادا کول دی. او صدقه و سرسایه چې ورکوي، دا بیا د الله پر مخلوق باندې رحم و شفقت دی. نو په دې ورځ کې دوه عبادت دي، یو بدني بل مالی. دا هر یو د دې دوه عبادتو چې یو په بل باندې پوره کېږي. که یو سړی بدني عبادت کوي، لمونځ کوي، روژه نیسي، خو زکات یا صدقة الفطر یا نور واجب وظائف وظیفې نه ادا کوي، نو اسلام نه کاملیږي، دا اسلام ناقص دی. نو کامل اسلام دا دی چې دواړه جزونه مسلمانان پوره کړي، هم د الله عبادت وکړي، هم د الله پر مخلوق باندې رحم او شفقت وکړي. الله پاک جل جلاله زموږ و د مالی صدقاتو او د فقیرانو ته د مرستې کولو هیڅ احتیاج الله پاک نه لري. الله پاک غنی ذات دی،
الله پاک جل جلاله چې دا انسانان پیدا کړي دي نو رزق ورکوي، ولیکن دا د مسلمان ضرورت دی چې د مسلمانانو سره مرسته او کومک وکړي. الله پاک جل جلاله دته دوی نیکی ورکوي، دوه کمال الله ورکوي. په دنیا کې خدا دی چې الله پاک دی د یو بد صفت څخه خلاص کړي چې هغه د بخل صفت دی. دا سړی په بخیلانو کې ناراضي. بخیل دغه توای چې د الله پاک هغه واجب مسؤلیت چې پر غاړه لري هغه ادا نه کړي، زکات ورنه کړي، سرسایه نه ورکوي، او نور حقوق چې د پر غاړه دي، د یتیمانو حقوق دي، د ښځو حقوق دي، د نورو حقوق دي. بالخصوص یو لوی شی چې روان دی حقوق پکې تلفیږي، هغه د میراث مسائل دي چې خلک اوس ورښځو ته میراث نه ورکوي، د مهر حق یې خوري. دا د بخل او د حرص علامه ده، او بخل او حرص دا ډیر بد مرض دی. دا بخیل چې دی دا په خلکو کې هم قدر او عزت نه لري، او د الله جل جلاله په نسبت باندې هم قدر او عزت نه لري. نو دا د فقیرانو غریبانو سره مرسته او امداد سړی په دنیا کې د دې بد صفت د بخل څخه خلاصوي، او په آخرت کې به الله جل جلاله دی د سخت عذاب څخه خلاص کړي. نو الله پاک دا دین دوی حصے کړی دي، د الله پر مخلوق باندې رحم کول، د الله پاک عبادت کول. په ټولو امورو کې پر مسلمانانو باندې رحم کول پکار دي، د مسلمانانو مرسته کول، امداد کول. په معاملو کې په دې وروستیو وختو کې د خلکو شکایتونه دي چې خلکو مالدارانو یا تجارانو خپل مالونه ذخیره کړي دي د ګرانۍ دپاره. ورونو زه دا یوه خبره تاسو ته کومه، دا احتکار ډیره لویه ګناه ده. د احتکار ځانونه وساتئ، د مسلمانانو سره مرسته وکړئ. دا هم ستاسو ورونه دي، ستاسو بچان دي، ستاسو اولادونه دي. رحم ورباندې وکړئ، خدای تعالی به رحم در باندې وکړي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. که تجاران صاحبان دي، مالداران دي، مالونه لري، ذخیره کړي دي د ګرانۍ دپاره، د بازاره سې ټول کړي دي تر څو ګټه پر وکړي. دا کار تاسو د علماو څخه پوښتنه وکړئ، دا کار نه دی جایز. 40 ورځې حدیث شریف کې راځي که یو سړی مال بند کړي د ګرانۍ دپاره، الله پاک جل جلاله به د دې سړي نه نفل قبلوي، نه بیا فرض قبلوي، او لوی ګناهکار دی. دغه 40 ورځې اندازه چې لګول سوې ده دا د دې دپاره ده که د حکومت مسؤلین علم پر راولي چې دې سړي دومره وخت دا شی ساتلی دی، هغه ته دې تعزیر ورکړي. د تعزیر دپاره یې دغه 40 ورځې اندازه لګول سوې ده. خو د ګناه په خاطر باندې که 15 ورځې وي، که 10 ورځې وي، که هر څو ورځې وي، دا ناروا دي. نو ورونو په داسې وختونو کې تاسو
د خپل ورونو سره مرسته وکړي، کومک وکړي، داسې کار وکړي چې د الله په نس باندې ګټه درته ورسیږي، د مخلوق په نس باندې ګټه مه اخلئ. د دنیا ګټه، دنیا یو فانی شی ده، تېرېدونکی ده، او په دې باندې دا مسلمانان به څومره خوشحاله سي، څومره به تاسو په زړو کې ورته محبوب سئ. انما المؤمنون اخوة، دا دینی، ایمانی، اسلامی، مذهبی قرابت چې دی دا تر نسبی قرابت ډیر مخته دی. تاسو خو درته معلومه ده الله پاک نوح علیه السلام ته وایي د نوح علیه السلام نسبی زوی دی، بالذات زوی دی، د ده څخه زیږېدلی دی. الله پاک قرآن عظیم الشان کې ورته وایي انه لیس من اهلک، دا ستا د اهل څخه نه دی، ستا د اولاد څخه نه دی، دا ستا زوی نه دی. ولې ورته وایي ستا زوی نه دی؟ د دې څخه معلومه شوه چې دا نسبی قرابت دا دومره اهمیت نه لري لکه دا دینی او اسلامی او مذهبي قرابت چې دی. ورونو دا ګرد ستاسو مذهبي ورونه دي، دا ټول مسلمانان په افغانستان کې دا مسلمانان خو تاسو ته هم قریبان دي، هم همسایګان دي، هم در سره ملګري دي. پر دې باندې بیخي رحم کوئ، د دې سره مرسته کوئ، کومک ورسره کوئ. تاسو په دې باندې یا شی ګرانوي یا یې سختي پر راولي، نو تاسو بیا د اساني پر چا راولي. او بل دا چې په نفس مسلمان د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان وي د هغه په حق کې مثبت او د رحم او د شفقت نظر ولري. فرق مه کوئ، په دې کې فرق مه کوئ چې مسلمان سو بیا که هر څوک وي تاسو یې ځان ته قریب وبولئ، د ځان اولاد یې وبولئ او د رحم او د شفقت ځای یې وبولئ. رحم پر وکړئ، شفقت پر وکړئ، چې څومره مو په وسه وي، په لاس مو وسه رسیږي، په مال مو وسه رسیږي، په یو ښه کلمه، په یو ښه خبره مو وسه رسیږي، کومک ورسره وکړئ. که تا په وسه پوره وي پیسې ولرې، مسلمان سره مرسته وکړه، پیسې ورکړه. اول اولاد، خپل عیال، بیا تا ته نږدې قریبان، بیا نور مسلمانان، د دې سره مرسته وکړه. مال مه ذخیره کوه، مال به ته ځې قبر ته به ننوځې، مال به دې په پټاکیدانه کې پاتې، تا ته به څه وکړي؟ دا مال دعا درته کوي، دا مال ستا کومک کوي، دا قبر ته در سره ځي، یې شی نشته. ورکه مسلمان ته چې دعا درته وکړي، ورکه مسلمان ته چې ستا کومک وکړي، دغه مسلمان به ستا حفاظت کوي، ستا ساتنه به کوي، ستا د ساتنې دپاره به دی خپل سر هم ورکوي. احسان ورسره وکړه، کومک ورسره وکړه. که دې مال په وسه نه و پوره، کومک د لاس کومک ورسره وکړه. دا دې په وسه پوره ده، یو خبره دې زده ده، یو کار دې زده دی، نجار یا نجاري دې زده ده، یا بنا یا بنایي دې زده ده، یا انجینر یا انجینري دې زده ده، هغه کومک وکړه ورسره، دا خپله پوهه ورسره شریکه کړه. دا هم ستا دپاره صدقه ده. که دې هغه نه سوی کولی، هغه دې هم نه کول، ښه خبره ورته کوه. مسلمان ته بده خبره مه کوه. مسلمان د زړه د خوشحالي خبره مسلمان ته کوه، د خوابتي خبره مه ورته کوه، ښه خبرې ورته کوه. غیبت یې مه کوه، چغلي یې مه کوه، عیب یې مه وایه، ازار مه ورسوه. که دې ښه خبره هم په وسه نه وه پوره، دغه نه کومک ورسره وکړه. ستا خیرات دا دی چې زیروه یې مه، مسلمان زیروه مه، مسلمان ته تکلیف مه ورکوه. دا د الله جل جلاله د دین او د دې اسلام بله مهمه شعبه او مهم شاخ دی د مسلمان دپاره. او ورونو دا اسلام چې دی، دا مسلمان نوم چې دی، دا د سلامتیا نوم دی. مسلمان مسلم د دې معنا ده سلامتیا راوستونکی پر خلکو، چې خلک د ده د ازاره څخه سالم وي،
خلق د تکلیف سره سالم وي. دا سلام چې په مابینځ کې د خلکو رواج دی، دا یو سنت طریقه ده. السلام علیکم مریو چا بل ته په مخه ورشي نو بیا ورته وایي السلام علیکم. دا د سلام کلمات د مسلمان د کلمې ساخته شوې ده، د اسلام د کلمې ساخته شوې ده. دا د مسلمان شعار دی. د دې السلام علیکم دا معنا ده چې ته زما څخه سالم یې، زه به تا ته نه بدني نه مالی نه د عزت د هیڅ آزار به نه درسوم، نه به ستا په عزت باندې تعرض کوم، نه به ستا په مال تعرض کوم، نه به ستا په وینه باندې تعرض کوم. د دې السلام علیکم دا معنا ده چې تا دې سالم کړي. او د مؤمن د ایمان څخه دی، ایمان د امن څخه دی، امنیت ته وایي. نو د مؤمن کلمه چې ده دا د امانت تقاضا کوي، د امن تقاضا کوي. مؤمن هغه څوک دی چې مسلمانانو دی امین وګرځاوه پر خپل مال باندې، د مال په حق کې دی امین بولی، د دسه د خیانت خطر نه ویني، په خپل عزت کې امین وګرځي او په خپل وینه کې امین وګرځي. نه د مسلمان په مال کې خیانت کوي، ځکه مؤمن د امن څخه دی، د امنیت څخه دی، د خیانت ضد دی. دا نو نه د مسلمان په مال کې خیانت کوي، نه به په وینه کې کوي، نه به د هغه په عزت کې خیانت کوي. دا د مسلمان او د مؤمن د دغه صفتونو تقاضا ده چې په چا کې ایمان وي په هغه کې به امانتداري وي. حدیث شریف کې راځي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. په هغه چا کې ایمان نسته چې په چا کې امانتداري نه وي. په دا زړه کې چې امانتداري نه وي په هغه زړه کې ایمان نه راځي. وار د وار په دې زړه کې د ایمان رنگ راځي، دا زړه د امانت په رنگ باندې اووال شي، هلته د ایمان د پاره برابر شي، وروسته ایمان ور داخلي شي. که په زړه کې امانتداري نه وه بیا په هغه زړه کې ایمان نسته. نو الله جل جلاله د مسلمان د ایمان د پاره دا امانتداري چې خیانت به نه کوي، په معاملو کې به د خیانت نه کوي د مسلمان سره. وری دا تاجران چې دي دا د خدای دوستان دي، خو په دې شرط خدای دوستان دي چې د مسلمان سره خیانت ونه کړي. او کې خیانت وکړي بیا حدیث شریف کې راځي التجار فجار، تجار چې دي فجار دي، مگر هغه تاجر چې بر وتقا، هغه تاجر چې نیکی وکړه او تقوا وکړه او د الله جل جلاله څخه وبېرېدی، دغه نو بیا د الله دوست دی. التاجر صدوق حبیب الله، دغه رښتینی تاجر چې دی دا د الله پاک دوست دی. نو ګوري په معاملاتو کې هم د خلکو سره احسان کوي، په صدقاتو کې هم کوي، د قریبانو سره کوي، د دوستانو سره کوي، د مسلمانانو سره کوي، د خپل اولادونو سره کوي. ورونو یو لوی امانت ستاسو په مخ کې چې دی هغه د ستاسو اولادونه دي. قو انفسکم و اهلکم نارا، الله پاک جل جلاله و خپل ځانونه او د خپل بچان د اور څخه وساتي. الله پاک جل جلاله دا یو امانت دی تاسو ته درکړی دی، د دې امانت پښتنه به الله جل جلاله کوي. خپل بچانو ته صحیح تربیه ورکړي، اولادونو ته مو تاسو د دنیا د اور څخه خپل بچان ساتي وو موږ ساتو. نو چې د دنیا د اور څخه ساتي نو د آخرت د اور بیخي وساتي. د آخرت د اور څخه ساتنه په دې کې چې تاسو صحیح تربیه او صحیح تعلیم ورکړي، دې ته اسلامی اخلاق وروښیاست. ستاسو په لاس کې یو صاف ملغلره ده، ستاسو په لاس کې یو په خالی تخته ده چې څه پکې لیکي هغه تاسو پکې لیکلی شي. نو دې ته ادب او ادبیات ورزده کوي، اخلاق ورزده کوي. دا زه درته وایم چې و زمانه ډېره د فتنو زمانه ده.
پر دې خپل اولادونو پر دې خپل کشرانو باندې ډېر مراقبت کوي، ډېر ساتنه کوي، د فتنو څخه یې وساتي، تعلیم په وکي، دین ور زده کی، اسلام ور زده کی، اسلامي اخلاق ور زده کی، ایمان ور زده کی. تاسو ته وایم د دین زده کړه وکي، اسلام زده کی، دین زده کی او تعلیم او تعلم وکي. زه یو ځای ورغلم، یو مسجد المنځ مې کاوه مازدیګر، یو دوه درې د ځوانان دي لنګوټې نه وې تړلي، دغسې ځوانان دي. یو مولوي صاحب ناست سبق ورته وایي مازدیګر د لمانځه وروسته، دومره مې نیت پر ښه سوی دی، نو لمونځ چې مې وکړې ورته ودرېدم، نو بیا مې دې فارسي سبقان هم په فارسي وله، ژبه هم فارسي وه. همدا چې وایست وایي دا زنجاني وایي که زرادي وایي، داسې یو کتاب یې رایاد کړي. ما زنده باد، افرین، ډېر غیرت کوي. دومره مې نیت تر باندې ښه سوی دی چې تاسو ځوانان دې سبق ته ناست یاست او تاسو زده کړه کوئ او دا دیني زده کړه کوئ، دا علم زده کوئ. نو مې ودې ته املا صاحب ته هم دغه ځوانانو ته مې پیسې ورکړې، مال دا مې انعام درکړي چې دا کار پرې نه ږدي، دا کار ته دوام ورکړي. یو څه وخت مخکې یو بل مسجد ته ورغلم، درې لمونځه مې هلته وکړه. نو خلک مانځه ته راتله، ماخستن لمونځ شو، مالځي مه. بیا مې دا ځوانانو ته وویل دا ځوانان راغلي وه، مال ګورې ځوانانو، ما په یو مسجد کې ځوانانو ته انعام ورکړي پر دې زده کړه باندې چې دا ځوانان وه، لنګوټې هم نه وې، لیکن درس ته ناست وو، سبقانو ته ناست وو. ما ول تاسو ته به زه مخکې انعام درکړم، اوس تاسو مخکې درکوم، خو ګورئ په آینده کې به دغه تعلیم، دغه زده کړې ماخستن د لمانځه وروسته تاسو دغه دین زده کوئ. ماخستن د لمانځه وروسته خو تاسو هېڅ مصروفیت نه لري، د ماښام د لمانځه وروسته هېڅ مصروفیت نه لري. د ورځې ولاړ سئ، خپله دکانداري وکئ، خپل کار وکئ، خو دغه وخت راسئ د خپل دین زده کوئ، د خپل عقیده زده کوئ، د خپل مذهب زده کوئ، د خپل اسلامي اخلاق زده کوئ. دا ستاسو دپاره ضرور دي. نو مې انعام ورکړي مخکې له. نو څه وخت مخکې مې مولوي صاحب څه پوښتنه وکړه، هغه اوس دوامداره راځي، او بل په دې کې یو ځوان دی، هغه حافظ د قرآن دی، هغه رالی بس د هغې شپې څه چې بس زه به لله فی الله دې ځوانانو ته هم قرآن شریف ور زده کوم، هم به دې ته تعلیم کوم. اوس دا څو وخت کېږي چې دا تعلیم روان دی. مال زنده باد، زنده باد. خدای مو داسې کامیاب کړ چې د دنیا او د آخرت کامیابي د الله در په برخه کې. نو بیا مې ورته وویل چې دې ته استاد ور مقرر کړي، بس دغه حافظ صاحب ته، دغه مولوي صاحب ته دې الله خیر ورکړي. یو څه وخت مخکې دا زموږ د کندهار یو وفد ولاړی، دغه زموږ د کندهار د ولایت د معاون په مشري باندې دا شیخ عبدالبصیر صاحب، دا نورو ادارو ډېر مسؤلین وه. بیا مو دې ته څه شان په لاس ورکړه چې دا تاسو هغه خلکو ته ورسوئ، دا ولسوالیو باندې وګرځېده، په ټولو ولسوالیو. بیا مو دا کتابونه هم ورکړه چې دغه فرمانونه وو، دا قوانین دي، دا جریدې دي، دا در سره یوسئ، دا خلکو ته ور ورسوئ. یو مولوي صاحب راته ویل، وایي مولوي صاحب چې دنیا و مافیها دې راکړې وای، زه دونه نه په خوشحاله کېدم لکه دغه د فرمانونو یوه جریده چې مو اوس راکړه. والله که موږ په دې علم آګاه او تاسې ولې موږ ته نه راکوئ دا شیان. مولوي صاحب ته مو وویل تاسې ورسئ، ډېر دوی ورسول، موږ پسې ورکوله، دوی به ورتقسیموله، دا خلک ډېر خوشحاله شو. یوه په هغو کې ما دوی ته دا ویلي وه چې دغه علماو ته به وایاست چې تاسې په مسجدانو کې تعلیم شروع کړئ. زموږ په دغه افغانستان کې، په دا کندهار کې خصوصا په ټوله ولایتو کې د افغانستان داسې وه، دلته مدرسې نه وې. پخوا په دې مسجدانو کې طالبان اوسېدل. هغه مولوي صاحب به سبقان ورته ویل، دا کلي به دا طالبان ساتل، زیرې به ورکولې، بټې به ورکوله، لاندې به ورکاوه، معاش به ورکاوه، بس دا دی وه.
په افغانستان کې چې دغه دینی علم ساتلی وو دا د کلیوالو خلکو په دې ښار کې مسجدونه و طالبان اوسېدل په دې صحراو کې وو دغه مسلمانی وو دا دین وو دا اسلام دا دغه خلکو ساتلی وو دا سنت طریقه چې ساتلی وو دغه خلکو ساتلی وو زنده بادي الله دې جنت الفردوس ورکړي د دې طالبانو ملایانو سره د دې خلکو محبت یو ځای سره اوسېدل نو ما ورته وویل چې تاسو دا طریقه ژوندۍ کړئ دا زموږ د اسلافو طریقه ده په دا مسجدونو کې هغه د تعلیمو د زده کړو سلسله شروع کړي په مسجد کې د طالبان دا طالبانو ته د خلک مرسته ورکړي کومک یې ورسره وکړي دا پخوا خلکو چې دوی سره دا کومک کاوه دا خو سبب د دې سو چې هغه ملایان سوه اوس تلاوت کوي اوس سبقان وایي ته خو ورسره شریک ته په دې خیر کې ورسره شریک وتعاونوا علی البر والتقوا تاسو پر دې بر او تقوا باندې کومک وکړئ دا خو نیکی ده دا خو ښه کار دی دا خو د دین ژوندي کول دي او زما او ستا اصلي مقصد هم دغه دین دی چې لپاره پیدا سوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خدای انسانان پیرانان الله د دې دین لپاره پیدا داسې عباس خو نه دي پیدا سوي او بل زموږ افغانستان په دې اسلام کې ډیره سابقه لري په دا دین کې ډیره سابقه لري دا نه د 100 کالو څخه دی د اسلام دلته نه د 500 کالو څخه دا د 1400 کالو څخه چې عبدالرحمن ابن سموره رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوستلی دی دلته د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې دلته دی شانور شاه کشمیری رحمه الله فیض الباری کې لیکلی دی وای هر چا ته هر ځای ته چې اسلام داخل شوی دی بیا وتلی دی مګر د درو ځایو څخه بیا نه دی وتلی یو په هغه کې افغانستان دی چې اسلام ورته راغلی دی بیا نه دی وتلی افغانستان دغه وخت قرار لري نو دا دومره سابقه لري په اسلام کې زموږ نیکګان پلرونه دا ډېر ښه خلک تیر شوي دي تاسو اوس اندازه ولګوئ زموږ دا پلرونه تاسو دغه 50 کاله مخکې یا 100 کاله مخکې تاسو د خپلو پلرو اکابرو دا عکسونه تاسو وګورئ په هغه کې ژرخریل نشته تاسو په هغه کې وګورئ ببر سر نشته پکښې لنګوټې تړلې دي ژرې دي صدریانې دي صدریم پخوا دا اوس صدري خو زموږ دا صدري دي هغه پخوا دغه نورې صدریانې وې دا کندهاري صدري هغه لباس یې هم هغسې و اوس موږ ستاسو لباس ته وګورئ ګورئ موږ به د هغه خپلو اکابرینو د سلفو صالحینو طریقه را صفاته نسی هغه په دې طریقه کې کامیاب و دین یې ساتلی و د هغو د دین د ساتنې برکت دا و په افغانستان باندې انګریزانو حمله وکړه دا خلک ورته ودرېدل پر افغانستان باندې شورویانو حمله وکړه دا خلک ورته ودرېده د اصل لنګوټې والا دغه ژرې والا دغه کلیوال دغه علما یو ځای علما مخته روان وه خلک د شا په پسې وه د کافر په مقابله کې وجنګېدل خاص د اسلام او د دین په خاطر شوروی مات بیا په دا وروسته کې تاسو ولیدل دغه د امریکا یرغل رالی د امریکا یرغل ته هم دا خلک ودرېدل دا د دین په برکت دا د عقیدې په برکت که دغه دین نه وای که دغه اسلام نه وای قسم په الله چې ما او تا اوس د امریکایانو د دې نورو ناټو د یورپ خادمان به وای دغه غلامان به وای نن چې ما او تا آزاد او په ټوله دنیا کې والله کې پیدا کړي لکه نن چې افغانستان الله پاک د یو داسې حر آزاد مستقل خپلواک نظام خاوند کړی دی چې هیڅ د کافر اثر نسته باندې د هیڅ اثر نسته باندې خالص لله بالله دین اسلام دی ګوري کوم د دې ناشکری وکړه قسم په الله چې بیا به مداسي الله خوار کی داسې به مذلل کی چې ولاکه د خپل خبري اختیار ولري نن موږ د ټول ملک اختیار په لاس کې دی دا اوس چې موږ دغه فیصلې کوو یا دغه نظام نافذو یا قوانین جوړو یا فرمانونه جوړو دا ټول بس د اسلام پر بنا غیر د الله څخه د بل چا څخه بیره نشته او بیریږم نه خدای دې د بل چا بیره په زړه کې نه راچي خدای دې مو خوف د بندگانو په زړه کې نه راچي که یو وارې د بندگانو خوف په زړه کې راولوېدی بیا به ذلیل یو خوار به یو در په دره به یو الله به نصرت پرېږدي که نه د خدای بندگی به نه پرېږدو د خدای دین به نه پرېږدو د خدای شریعت به نه پرېږدو احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ستاسو دا خیال دی چې خدای به مو صرف په دغه خبره پرېږدي چې زه مسلمان یم زه مؤمن یم بس
په دا قول مو پرېږدي یا نه مو پرېږدي، تر څو چې الله په تاسو باندې امتحان ونه کړي چې ته مسلمان یې که منافق یې، ته مسلمان یې که غیر مسلمان یې. هغه ابتلا او امتحان په تاسې داسې راځي لکه الله جل جلاله چې په دغه آیت کې بیان کړي دي چې ستاسو څخه مخکې خلک موږ امتحان کړي دي پر اسلام. څنګه مو امتحان کړ؟ یو سړی به ودرېدی، دا کافرانو به راوستي، پر ده اثر باندې به اره ور ولګول، داسې به د اره راکش کړه د پښو در مابیز به ورشوه کړه که نه، خو دا سړی د اسلام څخه نه اوښتي، پر د اسلام باندې ولاړ. قتل اصحاب الاخدود النار. تاسو د قرآن پاک آیاتونه ګورئ چې هغه خاوندان د لښتیو د اور په لښتیو کې چې اچول کېدل د اسلام څخه نه اوښتل. ورونو دا امتحان دی د الله پاک پر موږ تاسو باندې به راځي. خدای تعالی مو دې په دې امتحانو کې کامیاب کړي. خو کامیابي په دې راځي چې د خدای نصرت را سره وي. د خدای نصرت هغه وخت موږ سره راځي چې موږ د الله رضا وغواړو او د الله پر دین باندې ودرېږو. در خدای پاک بل قوي څوک شته چې موږ هغه ته پناه وړو؟ موږ به رب جل جلاله ته پناه وړو، مؤمنان یو، مسلمانان یو. ورونو زه تاسو ته وایم دا د الله امتحانونه دي په موږ تاسو کوي. دا زموږ ستاسو باطن ښکاره کوي چې زه په باطن کې څنګه وې. اوس د بندگانو د خوا پر موږ باندې امتحانونه راځي، په دې دین کې پر موږ باندې سختي راځي، نو شاته ځو او که به مخته ځو ټول د الله پاک د طرفه څخه موږ ته مقدرات دي. دا الله راته نوشته کړي دي ورونو چې ما او تا په اوله ورځ باندې پیدا سوي یو، هر څه الله راته لیکلي دي. دا سختی او دا مشکلات نه زموږ مرګ را نږدې کوي نه زموږ څخه مرګ لرې کوي، بس هغه څه چې الله راته لیکلي دي هغه راځي. نو یوازې چې موږ ثابت پاته کوي هغه پر الله باندې توکل دی. الله جل جلاله ته به برابریږو، د خدای بندګۍ ته به په اخلاص باندې درېږو. دا تاسو ته وایم چې دغه تعلیم او تربیه په دې مسجدانو کې توجه ورته وکړي. یو وخت ما علماو ته وظیفه ورکړه، ما ورته ولاړ شي په دې مسجدانو کې و خلکو ته تقریر وکړي، ورته د خپل اولادو ته تربیه ورکړي، د خپل اولادو ته دین وروښایست، اسلام وروښایست، مذهب وروښایست، ښه اخلاق وروښایست. دا ستاسو په لاس کې امانت دی، په ورځ د قیامت باندې به تا ته عذاب درکول کېږي که دې تقصیر پکښې وکړي. او په دې مسجدانو کې که تاسو اجره نه لري یوه اجره جوړه کړئ تر څو دا د کلي ماشومان پکې سبقان وایي. نو بیا ملایان لاړه تقریر یې کړی و، بیا به ما ته راغله، بیا راتول چې په یو مسجد کې یو سړی راته ولاړ شو، مولوي صاحب دا تاسو چې موږ ته د دې علم فضیلت د دې کوچنیانو د تربیې بیان کړئ، زما بچی وقف دی د الله دپاره، زه به هېڅ کار په ونه کړم، زه به په ده باندې تعلیم وکړم، تربیه به وکړم. نو بیا د خلکو په مسجدانو کې حجرې جوړې کړي او دا تعلیم و تعلیم یې شروع کړي که نه. نو زه اوس هم تاسو ته وایم که په مسجد کې اجره نه لري اجره شروع کړي او د دې تعلیم و تربیې دپاره زمینه برابره کړي او د خپلو بچیانو ته تعلیم ورکړي. نو دغه مولوي صاحبان چې ګرځېدله دې ته مو ویل چې تاسو دې خلکو ته دغه پیغام ورسوئ او دغه کتابونه ور ورسوئ. بله دا درته وایمه دا د اسلامي امارت فرمانونه چې دي زه تاسو ته وایم تاسې په ملایانو وګورئ. زه مجبور یم، زه د دې مسلمانانو مشر یم، زه به خامخا دوی د الله ولارې ته برابروم. زه چې ووینمه چې دغه مصلحت دی په دې کې د مسلمانانو مصلحت دی، په هغه باره کې به دوی ته هدایت کوم. زما غاړې بندېږي، خدای ته زه مسؤل یم. ټول خلک به په ورځ د قیامت د خپل امام سره راپاڅېږي، هغه امام و مشر به د مخې د نور خلک به په پسې. نو که اوس امام د هدایتو خوښه دی که امام د دلالتو، بیا به داسې هغه به نو د ګمراهۍ خواته دوزخ ته به بیایي. نو دا فرمانونه موږ صادروو، په دې کې مو غرض د دې مسلمانانو اصلاح او د دین احیا، او دا موږ ډېر د محنت او کوشش وروسته در دې چې د مسلمانانو مصالح په نظر کې ونیسو بیا یې صادروو. او دا قوانین چې دي ټول موږ تاسې وګورئ، لاس ته یې ورسوئ. اوس پر تاسو باندې دا لازمه ده چې د دې شرعي اسلامي قوانینو مطابق
خپل زندگی جوړ کړي، معاملات هغسې جوړ کړي، نو هغه کې لاندې ټول دا زموږ د کتابونو عبارتونه دي، حوالې دي، شریعت دی. صرف موږ دغه قدر کړي دي چې موږ په دا فقه شریفه کې، اوس دا فقه شریفه کې دوه قولونه دي، په یو عمل کول روا دي، په بل هم روا دي، خو دلته اختلاف راغلی دی، څوک پر یو قول روان دي، څوک پر بل روان دي. دا امام د مسلمانانو چې ضروری دی چې دی به مشر لري، هغه مشر نو دی ته هغه مسیر معلوم کی چې تاسو پر دغه لار ولاړ شئ. بیا نو پر دې باندې فرض ده چې پر هغه یوه لار باندې ولاړ شي، د دې دپاره چې د دې اتفاق اتحاد راشي، سره یو شي. ورونو د دې فرمانونو په عملي کولو کې ستاسو اتفاق راځي، د دې قوانینو په عملي کولو کې ستاسو اتفاق راځي، او دا اتفاق او اتحاد چې دی دا د ټولو مصیبتونو دفع ده. د الله نصرت د اتفاق سره دی، د یووالي سره دی. ید الله علی الجماعه، پر جماعت د مسلمانانو د الله پاک نصرت دی، د الله پاک کومک دی. که موږ ستاسو په مابینځ کې اتفاق وو، اتحاد وو، اختلاف نه وو، الله پاک جل جلاله به موږ تاسو ساتي، په دې کې شک نشته. دا اوس زموږ ستاسو اتفاق چې وو د دې دونه یرغل په مقابل کې، تاسو دا غربیان ولیدل، ټولو اشر کړی وو، سره د ټولو قوت د دې مځکې ته راغلی وو. دغه زموږ افغانستان و دې ته و دې نورې دنیا ته چې دا پر موږ یرغل کړی وو، داسې نه معلومیږي لکه د په تور غوایي کې چې سپین وریښته وي. لکن څنګه مات شو، څنګه خدای وشرماوه، څنګه ذلیل شو؟ دا د دغه اتفاق برکت و، د اتحاد برکت و. حکومت و رعیت ټول سره متفق، سره ورونه سي ورونو. دغه ستاسو د حکومت دا د امارت مسؤلین دا ستاسو اولادونه دي، ستاسو بچان دي، دا د افغانستان بچان دي، دا د دغه خاورې خلک دي، تربیه هم په دا خاوره کې سوې ده، او مذهب هم د دغه خلکو دی، عقیده هم د دغه خلکو ده. دا ستاسو د کورو سره وتلي ټول دې پېژنئ. نو تاسې د دې خپلو ورونو سره متحد سئ، تاسې فرق مه کوئ، دا امارت ستاسو دی. تاسو په دې نظر مه ورته ګورئ چې امارت پردی دی، دا امارت د بل چا دی، دا ستاسو خپل امارت دی، ستاسو خپل حکومت دی. حکومت خلکو ته هم دا وایم چې تاسو ته دې د اولادو په سترګو وګوري، د پردو په سترګو دې نه درته ګوري. پکار دی چې عدالت وکړي ستاسو په مابینځ کې، که محاکمې دي ستاسو په مابینځ کې دې عدالت وکړي، دا زما فیصله ده. که دغه نور امنیتي ارګانونه دي، که دا نور خادمان دي، دا دې په حیث د یو خادم باندې ستاسو خدمتګار شي، او دا دې ستاسو خدمت وکړي. تاسو په حیث د اولادونو چې د پلار اطاعت کوي، تاسو هم د پلار په سترګه ورته وګورئ، دی چې د اولاد په سترګه درته وګوري، او سره یو سي، سره متحد سي. دشمنان دا کوشش کوي ستاسو منځ کې تفرقه راولي، ستاسو پر مشرانو به طعنونه وایي، عیبونه به وایي، نورې کیسې به کوي، دا فلانی کار ولې داسې دی، دا فلانی ولې داسې دی، دا د بشر حقوقو په نامه باندې درته راپورته سوي دي. د بشر حقوق نشته، او د ښځو حقوق نشته، او د فلانی نشته. ګورئ چې خطا مو نه کړي، خپل علماو ته مراجعه کوئ، د علماو څخه پوښتنه کوئ، و زموږ حکومت پر کومه خوا روان دی. تاسو ته ولې پردي خلک هدایت کوي؟ تاسو د پردو خلکو خبرو ته ولې ګورئ؟ موږ هیڅ ګناه مو نه ده کړې. هل تنقمون منا الا ان آمنا. دا خلک د موږ څخه هیڅ شی بد نه ګڼي، مګر اسلام یې بد ګڼلی دی. دا موږ ته په بدو نه ګوري، دا اسلام ته په بدو ګوري. دا موږ ته په بدو نه ګوري، دا خدای ته په بدو ګوري. دا موږ ته په بدو نه ګوري، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په بدو ګوري. ګورئ، د دې خلکو زموږ سره هیڅ دښمني نشته، د دې خلکو د الله سره دښمني ده، د دې خلکو د اسلام سره دښمني ده. د دې خلکو ځکه موږ دښمنان یو چې موږ اسلام نیولی دی، موږ پر اسلام باندې روان یو. ګورئ چې خطا مو نه کړي، ذهنونه مو در خراب نه کړي، د خپلو ځوانانو، د خپلو خلکو د فکرو حفاظت وکړي چې پر بله خوا مو ذهن وانړي. موږ د بیابانه څخه نه تاواني کېږو. که پر موږ څوک بمبار کوي، که موږ څوک په توپونو باندې ولي،
توپونه دیم ولي، بمبار دیم کوي، هر څه دیم کوي، خو په موږ کې د الله تغییر نه راولي. زموږ په عقیدو په ایمان کې د الله تغییر نه راولي. موږ په دې توپو په تیاره باندې نشي خرابولی. که موږ په توپو تیاره باندې له منځه وړی، نو امریکایانو به د منځه وړي وای، نو شورویانو به د منځه وړي وای، خو نه یوړو. خو دا ټول د زموږ د وحدت، د اتفاق، د ورورګلوي برکت و، زموږ د اسلام او د دین برکت. که پر دغه دین باندې ولاړ واست، پر دغه اسلام باندې ولاړ واست، د دنیا ټول قوت سره یو ځای شي. زه مو ضمانت کوم چې تاسو ته ضرر ورسوه، یا ستاسو نظام در خراب کړي، یا ستاسو عزت در خراب کړي. مګر که مو دین پرېښاوه، خدای به زموږ نصرت پرېږدي. خدای چې د چا نصرت پرېښاوه، بیا یې هېڅوک نصرت نشي کولی کنه. نو الله جل جلاله دې استقامت پر دې دین باندې راکړي. خدای تعالی جل جلاله مو دې د امتحانونو څخه وساتي. الله مو دې په دې روانو امتحانونو کې کامیاب کړي. مسلمانانو الله پاک ته رجوع وکړي، الله پاک ته توبې وباسئ، وخت نه دی تېر شوی، او شکر ادا کړي، د دې نظام شکر ادا کړي، د دې امنیت شکر ادا کړي. د ظلمونو څخه ځان وساتئ. ظلم مه کوئ په خپل مابینځ کې، په معاملو کې ظلم مه کوئ، احتکار مه کوئ، یو د بل کومک سره وکړئ، عدالت وکړئ په خپلو معاملو کې. ګوري په عدالت باندې بیا دا نظام بقا پیدا کولی شي، د ظلم سره نشي پیدا کولی بقا. نو الله مو دې د ظلم وساتي، الله دې عدالت په برخه راکړي. وخت خو ډیر تیر شوی و، وخت پوره و. زه به مازې تاسو ته مبارکي درکړم، نور به لمونځ درو، نو بس لمونځ به ودرو. الله مو په دنیا او آخرت کې کامیاب کړه. په آخر کې بیا ټولو ته د اختر مبارکي وایم. پروردګار عالم مو ټول عبادتونه قبول کړه. الله پاک مو مور و پلار و قربان ټول وبخښه. الله تعالی دې ټول مسلمانان وبخښي. الله دې د دنیا ټول مسلمانان د دې کافرانو، د دې وحشتناکو ظالمانو د ظلم څخه خلاص کړي. الله دې دا مظلوم مسلمانان چې بالخصوص په دې فلسطین کې دي یا په نوره دنیا کې د دې کافرانو تر ظلمونو لاندې دي، الله پاک دې د دې ظلمونو خلاص کړي. خدای دې دغه خونخواران سپاکان دا دې الله په خپل عذاب باندې اخته کړي. خدای دې مسلمانان د شر څخه خلاص کړي. الله دې مسلمانان وساتي. خدای دې د مسلمانانو عزت وساتي. الله دې مسلمانان په دې امتحانونو کې کامیاب ولري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.